ښکلې خوندوره ده او د هغې د بچي به هم زه شکریه ادا کړم. ډېر داسې بچي شته چې هغوی خپل پلارانو ته په شاعرۍ باندې بیا اخره کې ګورېږي، خو هغوی له خدای پاک داسې فرزند ورکړی دی چې کوم ځای کې هم پروګرام وي نو خپل بابا جان هلته بوځي. د هغوی په اعزاز کې نن پروګرام دی، موږ ته ډېر ګران دی. دا اول خان رسوا پښتو ادبي جرګې کله چې رسوا صاحب جمدي و الله پاک دې وبخي، هغوی به جون باندې به موږ یو مازدیګرۍ کوو، کله به چې موږ پروګرام کوو نو موږ یو پروګرام به کوو بل مشالونه. په بل مشالونو کې به هغه پروګرام موږ د یو کس په اعزاز کې کوو، د هغه په جون به هم خبرې کېدې او د هغه په فن به هم کېدې او بیا به آزاده مشاعره هم وه. نو دا زموږ ارشد جان شاهکار چې کوم د دې کال دپاره لحیمل زموږ د ټولنې جوړ کړی نو په هغې کې دا خبره وه چې موږ به خپلو مشرانو ته دغه درناوي ورکوو. نو په هغه درناوي په پروګرامونو کې نن زموږ لومبنی پروګرام چې کوم دی زموږ د ښاغلي ډېر ګران خو ستاسو د لاسونو په پړقا کې به هغوی زه راغواړم بدري جان بدر صاحب ته خواست کوم چې راشي او د مشرۍ په کورسۍ باندې بدري جان بدر صاحب کښېني. زموږ بل یو ډېر لوی نوم د اشنغر زموږ د کوربه په حیث باندې به زه هغوی ته خواست کوم معظم خان لالا ته چې راشي او بدري جان صاحب سره د هغوی په خوا کې کښېني. معظم خان لالا زموږ د نننۍ غونډې مشري به کوي زموږ ډېر ګران مشر، همیشه یې موږ قدرولی یو نازولی یو، الله پاک دې وکړي چې د هغوی د ژوند موږ ډېر بهارونه وینو. د دیر میدان نه موږ له راځي، موږ په خپل زړه کې ساتي، زموږ په زړه کې اوسي. ډېر ګران امین غفار صاحب ته خواست کوم چې د سردارت کورسۍ له امین غفار صاحب راشي او خان لالا سره. بل زموږ یو ډېر ګران مشر چې زموږ سرپرست اعلی هم دی، د سوات نه موږ له راځي، خو هغه زموږ د دې ټولنې سرپرست اعلی دی نذیر احمد نذیر صاحب چې دا 4 کتابونو څښتن دی. 2 کتابونه اوس یو نوی چاپ دی، یو کتاب انشاءالله را روان دی، هغې ته به خاص کوم او د هغوی مخکتنه هم که خیر یو ډېره شاندار انداز کې موږ کوو نو هغې ته خواست کوم نذیر احمد نذیر صاحب ته چې راشي او میلمنو سره په کورسۍ باندې د کوربه په حیث کښېني. خواست به کومه جي زموږ یو ډېر ګران مشر، ما ورته یو ټپه م وویې ښه شوه چې ته د خیر رالې، ما په کچکول پتري وهل درپسې تلمه. جلبل اشنغري صاحب چې شکر دی واپس اشنغر ته راغې، جلبل اشنغري صاحب ته خواست کوم چې د میلمنو په کورسۍ باندې کښېني. صدر شاهین ادبي جرګه تنګې بل موږ سره یو ډېر ګران میلمه دی او هغوی زموږ په کلي کې ډېر وخت تېر کړی دی. دا اوس موږ ته پته ولګېد چې د هغوی پروګرام له لاړو. انور چشتي صاحب هغوی ته به خواست کوم چې میلمنو سره په کورسۍ باندې کښېني. انور چشتي صاحب خواست به کومه د غني خان ادبي جرګې صدر اول خان عابد صاحب ته، خو په کومو الفاظ ما سره الفاظ نشته چې هغوی زه راغواړم. خواست به کومه چې هغوی راشي د مشرۍ په کورسۍ باندې کښېني. اول خان عابد صاحب خواست به کومه د غورځنګ پښتو ادبي جرګې زموږ یو زوړ ملګری د نعتونو یو بلها سلسله روانه کړې ده، جعفر علي جعفر صاحب ته چې راشي او کاکاجي سره کښېني. جعفر علي جعفر صاحب زموږ په اعزازي میلمنو کې چې کوم دی نو پروفیسر شکور جان صاحب ته احترامات او هرکلې. ټولو میلمنو ته زموږ یو داسې ملګری
چې د هر چا په مخ باندې خنداګانې راولي. نورالله چندر صاحب، پروفیسر نورالله چندر صاحب زموږ اعزازي میلمه دی. زمونږ حامد ایلیار صاحب چې کوم دی د ډېر لرې نه موږ له راغلی دی، یو جهان مننه کوو، هغه زمونږ اعزازي میلمه دی. دغسې نسیم علي نسیم صاحب چې کوم دی زمونږ اعزازي میلمه دی. زمونږ سره ناستې کوي، خو هغوی ما ته سټیج ته مې راغواړي نه چې کله ورشم، نو دا یو خبره کوي چې سټیج ته مې مه راغواړه. زمونږ ډېر محترم مشر دی سید انور میاں صاحب، هغوی زمونږ اعزازي میلمنو کې دي. دانش مراد ذهین صاحب زمونږ په اعزازي میلمنو کې دي، ټول زمونږ میلمانه دي. او سیلاب همدرد صاحب یو خبره وکړه، ما خو بالکل جړا راوسته په هغه شاهکار ته مې وي بعضې خلک داسې چې بس سب زړه ته ورکوزېږي. نو سیلاب همدرد صاحب زموږ اعزازي میلمنو کې دی. موږ سره څه مسله جوړه شوه؟ نه دا ولې جنریټر لګوه دغه نه دغه کار نه دی، دغه کار نه دی، دې ځای نه څه مسله جوړه شوه، دکې بیټري ختم شوه. دا نننۍ غونډې دپاره زموږ صدر چې کوم دی څونه میلمانه چې راغلي دي، یاره ما سره خو الفاظ نشته چې هغوی ته زه هرکلي ووایم، ستړي مه شي ورته ووایم. یو جهان مننه د دغه هم کومه، خو د دې کوربنو ملګري چې زموږ کوم دي، د مکمل شاه عجز دي، د مصطفی کمال دي، تاجک صاحب دي، سرور صاحب دي، دغسې مجيب الرحمن، دغسې زموږ امین مومن وارث، بسم الله جان، زمونږ مجاهد اکبر حیران، امیر پیرزاده، فیلسوف خان استاد، ارشد جان شاهکار، او زه په خپله د خپل ځان شکریا ادا کوم، د مجيب الرحمن مجيب هم کومه. څونه ملګري چې زموږ دي د هغوی زه ټولو شکریا ادا کوم، څونه میلمانه چې راغلي دي د هغوی شکریا ادا کوم. دغه ملګري سید جان تنها ما ته مخامخ ښکاري، په خیر راغلی ورته بیمار و، الله پاک ورله صحت ورکړی دی. نو یو جهان مننه د ټولو کومه. د ننني صدارت لپاره زمونږ تاسو د هغوی نوم اورېدلی دی، امین غفار صاحب دی. امید لرم چې تاسو زما ملګرتیا وکړئ. د تلاوت کلام پاک لپاره خاص کوم مکمل شاه عجز ورور ته چې راشي او تلاوت کلام پاک وکړي. مکمل شاه عجز نه دا یې کار نه دی، بیټري کې به دغه ختمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. خواست کومه د خپلې ټولنې سرپرست دوو سرپرستانو ته، امین باچا ته او نذیر صاحب ته چې راشي، او زمونږ نن اعزازي میلمه چې کوم دی بدری جان بدر صاحب ته چې کوم دی څېره واچي. نو تاسو لاسونه په کړکا کې Hello. Hello. Hello.
بیا ورته مبارکي وایم دغه خپل ګران مشر ته د هغوی یو جهان مننه کومه چې په داسې حالاتو کې او په داسې وخت کې او د عمر په هغه حصه کې چې موږ له رالل الله دې ولا ژوندونه ورکړي الله دې وکړي چې دغسې ډېر کلونه موږ سره یو ځای وي دغسې ډېر کلونه موږ د هغوی سترګې وینو یو جهان مننه د هغوی کومه د ټولو مېلمنو کوم د صدر صاحب په اجازه باندې یو څو خبرې کومه خان لالا زمونږ دا پروګرام نن د بدرجان بدر صاحب په اعزاز کې دی په جون باندې خلق درنو خلکو کار دی موږ به خپل اتلان همدغسې نازو او قدرو به دغه رنګې چې زمونږ نه کم زمونږ مشران تللي دي د هغوی درناو کې به او په یادونو کې به هم پروګرامونه کوو زمونږ د ټولنې د اول خان رسوا پښتو ادبي جرګې دا فیصله کړې ده چې کله هم پروګرام کوو خان لالا سره موږ په دې مشوره هم کړې ده چې کله موږ داسې یو پروګرام کوو نو موږ به د یو ملګري په اعزاز کې هغه پروګرام کوو نو هغه پروګرام به ډېر ښکلي کېږي زمونږ د اول خان رسوا پښتو ادبي جرګې د اړخه زمونږ د خیبر پښتونخوا کې چې څونه ټولنې دي هېڅ چا سره هېڅ قسم اختلاف نشته موږ هېڅ قسم اختلاف چا سره نه راولو په سوشل میډیا باندې څه اختلافاتو خبرې خلکو کړي دي خو موږ بالکل هېڅ چا سره اختلاف نشته د اول خان رسوا پښتو ادبي جرګې چا سره اختلاف نشته په دې کې داسې خلکو هم خبرې کړي دي چې هغه موږ دغه ځای ته رسولي دي او هغه خلکو بیا سوشل میډیا ډېره ګرمه کړې ده او هغې له د اختلافاتو نوم ورکړی دی موږ هېڅ چا سره اختلافات نشته که هر سړی خدمت کوي دا ما مخکې ویلي وو چې هغوی به مخکې موږ به د هغې سپیان یو موږ به پسې یو موږ د خدمت قایله خلک یو موږ به د شاعرانو د مشرانو اول خان رسوا پښتو ادبي جرګه به د هغوی هر قسمه خدمت کوي موږ خدمتګار خلک یو خادمان خلک یو نو موږ به کوشش کوو کم خلک چې زموږ مخالفت کوي نو الله دې ورته هدایت وکړي دغه خلک چې لږ ګریوان کې وګوري چې موږ د چا مخالفت کوو دا هم د دې جالې نه پاسېدلي دي هر سړی د خپل شاته تصویر ته وګوري نو دا بینر به ورته شاته لګېدلي یا به د دې حجرې تصویر شیر کوي نو هغه به په سوشل میډیا باندې راځي دغه خلک چې کوم د اختلافات پیدا کوي دغه چې کوم دي نو زما په خیال ادب ته مخلص نه دي زه وایم چې ښه خبره دا ده چې خدمت وکړی شي د اتلانو خدمت وکړی شي د پښتو ژبې وکړی شي او دوی دې مخکې موږ به ورپسې یو او د پښتو د ادب خدمت به کوو د دغه ټولو ملګرو چې کم ژوندي دي د هغوی هم کم چې موږ کې شته نه د هغوی هم نو اول خان رسوا پښتو یو ځل بیا وایم اول خان رسوا پښتو ادبي جرګه هېڅ چا سره هېڅ قسم اختلافات نه ساتي که څوک وي یا دا افواګانې خورئ نو دا اختلافات نه دي خدمت دی موږ هم خدمت کوو هغوی هم خدمت کوي الله دې هغوی له هم توان او طاقت ورکړي الله دې موږ له هم توان او طاقت راکړي چې د دې خلکو ملګرتیا وکړو او دا د دې شاعرانو ملګرو که زموږ د وسه څه کېږي چې موږ کوو که د هغوی د وسه کېږي نو هغوی له دې الله توان او طاقت ورکړي چې هغوی وکړي دې کې اختلاف نشته موږ به هغوی سره ناست هغوی به موږ سره ناست سبا به ټول په یو کټ کې ناست وي خو اختلاف دوی به بیا څه کوي کم خلک چې اختلافات خوري دوی به بیا څه وایي اخر که تا ته مخامخ مخلو ګیلې ته نه جوړېږي انتظار سره چې موږ شو ستا لوزونه به څه وایي نو بیا یو ځل وایم چې د اول خان رسوا پښتو ادبي جرګه هېڅ چا سره هېڅ قسمه اختلافات نه لري
زمونږ کوم مېلمانه چې اوس رال هغوی ته د زړه د کومې نه هرکلی ویم نوید جان ته په خیر راغلی ویم د هغه ټول ټیم ته یو جهان مننه کوم چې هغوی موږ له رالل د صدر صاحب په اجازه پروګرام باقاعده آغاز کوم خواست به کومه زمونږ ازاده مشاعره هم ده بدری جان صاحب ته لومبنۍ خواست کوم چې هغوی راشي او د خپل ژوند په حالاتو څه خبرو کې بدری جان صاحب ته به خواست کوم د هغې نه پس به پروګرام مخ په روان دی بیا بدری جان